نو ستاسو دغه شعرونه راله ډېر زیات خوند راکړه خپلو شعرونو د درمان شعرونو نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړ. خانه خیر د یو ورځ چوټي راکړه بیا به راشمه وګوره د لاسو ټول زخمونه مې اوبه کوي. ډېر ښه دی ډاکټر صاحب دا شعرونه دواړه بیا ووایه یاره ډېر ښه شعرونه دي یار. یو جهان مننه لمر بلها ناترسه د هیڅ رحم په چا نه کوي سره غرمه د خدایه چې بابا به مې اوس څه کوي او خانه خیر د یو ورځ چوټي راکړه بیا به راشمه وګوره د لاسو ټول زخمونه مې اوبه کوي. ډېر ښه دی ډاکټر صاحب. ډېره زیاته مننه. ما د جانان کوڅې ته ورسوې چې لږه ساه مې په اسانه وځي د ښار په تنګو کوڅو ور پورې شه په مرګ دې هم سړی په ګرانه وځي. سلامونه ملګرو ستاسو ملګری نازه خان یم او دغه شعرونه د ګران مشر روخان یوسفزی صاحب د ډېر ګران ملګري ډاکټر مغیث الدین مغیث صاحب سره ناست یم. هغه ډېر خوږ غږ لري خوږ شعر لیکي او د درمان په وساطت باندې د هغه سره میلاو شوي وو او هغه مونږ اورېدلی وو نو ډېر د هغه شعرونه راله ډېر زیات خوند راکړی وو. نو بس ناست یو د ډاکټر صاحب نه به انتخاب غزل هم اورو. هغه ډېر ښه ترنم کوي. دغه یو ناستې مو را جوړ کړی دی د ډاکټر صاحب تر څنګ یو غواړو چې د ډاکټر صاحب نه شعرونه ریکارډ کړو له تاسو ملګرو سره یې شریک کړو. ډاکټر صاحب سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د ټولو ناول خو ستاسو ډېره زیاته مننه خوشحاله ودان آباد راته اوسئ. ډاکټر صاحب مونږ خو ستاسو غزل هغه ورځ واورېدو درمانو مو عنایت ملګری مو دغه خالق نور دلې ټول ملګري ناست وو حساس تلیم شباب صاحب مو امجد ارماني د ټول ملګري وو نو مونږ له ډېر زیات خوند راکړو هغه ځای کې که نه. نو مونږ وایو چې یاره ته تاسو را سره خپل شعرونه هم شریک کړي او بیا یو انتخاب غزل را سره هم په ترنم کې شریک کړي چې زموږ دا ملګري واوري او د شعر دا تنده یې خړوب شي او د شعر نه خوند واخلي. ډېره زیاته مننه ستاسو خپل خلوص خپله مینه ده. خوشحاله ودان آباد راته اوسئ. لومړی یو حمد دی دا به ووایمه مطلب ده چې څومره لوی د دا جهان دی زما ربه څومره لوی د دا جهان دی زما ربه بې مثاله د ستا شان دی زما ربه زما هر یو ګناه درته ښکارېږي زما هر یو ګناه درته ښکارېږي بیا دې هم په ما احسان دی زما ربه چې خفه رانه څوک نشي دې دنیا کې چې خفه رانه څوک نشي دې دنیا کې دا زما یو لوی ارمان دی زما ربه دا یو څو رشتې د تل ودانې اوسي دا یو څو رشتې د تل ودانې اوسي دا زما زړه پرې ودان دی زما ربه او ما مغیث سره چې مل یې نو بس بیا خو ما مغیث سره چې مل یې نو بس بیا خو هر یو ګام راته آسان دی زما ربه. ډېره زیاته مننه. بله قطعه دا دوه شعر دي چې لمر بلها ناترسه د هېڅ رحم په چا نه کوي سره غرمه د خدایه چې بابا به مې اوس څه کوي او خانه خیر د یو ورځ چوټي راکړه بیا به راشمه وګوره د لاسو ټول زخمونه مې اوبه کوي. ډېر ښه دی ډاکټر صاحب دا شعرونه دواړه بیا ووایه یاره ډېر ښه شعرونه دي یار. یو جهان مننه لمر بلها ناترسه د هېڅ رحم په چا نه کوي سره غرمه د خدایه چې بابا به مې اوس څه کوي او خانه خیر د یو ورځ چوټي راکړه بیا به راشمه وګوره د لاسو ټول زخمونه مې اوبه کوي. ډېر ښه دی ډاکټر صاحب. ډېره زیاته مننه. بله قطعه د دوه شعرونه دي چې لالیه دا ستا غږ واکدار ته داسې نه رسیږي لالیه چې د چغې او سورې وهلې نه وي او تر هغه پورې خدای شته که آرام مونږ له راځي تر څو چې مونږ بل انسان ته پښې وهلې نه وي. ډېر ښه دی ډاکټر صاحب ډېر ښه. بل غزل مطلب ده چې بې له فرهره دې ژوندون کې نور څه نه ساتمه بې له فرهره دې ژوندون کې نور څه نه ساتمه زه په یو زړه باندې د ډېرو خلکو زړه ساتمه. مننه. او د خپل کاله ضرورتونه راته نه ختمیږي د خپل کاله ضرورتونه راته نه ختمیږي په دغه وجه ارمانونه ټولو د ساتمه. مننه. او لا به نور څو ځایه ماتیږي زړه زما له خپلو لا به نور څو ځایه ماتیږي زړه زما له خپلو زه به تر څو د زړه زخمونو کې اوبه ساتمه. مننه. او تراخه غمونه لرې کړي زما نه راشي
تراخه تراخه غمونه لرې کړي زمانه راشي زه خوش قسمته یم یاران خواږه خواږه ساتمه او چې څوک خفه لمانه نشي بس په دغه وجه دا زه مغیث همیش په واک کې خپله خوله ساتمه. ډېر ښه دی ډاکټر ډېره زیاته مننه. بل کلام دی هغې نه مخکې یو دوه شعرې دي چې ستا په دعا کې مې دوا ده ته ترې څه خبرې ستا په دعا کې مې دوا ده ته ترې څه خبرې هم ستا په سا کې زما سا ده ته ترې څه خبرې او د ژوند په هر یو امتحان کې چې کامیابه یمه دا مې د مور او پلار دعا ده ته ترې څه خبرې. مننه کوم. او بیا بل شعر دی چې مغیثه ولې حیرانېږي د دې خلکو خولو ته خوله هم قلا او هم بلا ده ته ترې څه خبرې. ډېره زیاته مننه. او بل کلام دی چې دومره غم خوراکه چې وړی شمه دومره غم خوراکه چې وړی شمه هسې نه دی حال کې لیونی شمه او ومنه په خپلو لاسو مړ مې کا بیا به دې په خپه کې ماته زغی شمه او نیمه نیمه سا که مې وتلي وي ستا په نیم اواز به را ژوندی شمه او قتل ته مې ډېر سوچونه مه کوه زه ستا په جفا هم مړ کېدی شمه او زه مغیث د ډېرو د زړه سره یم خو کله کله ستا نظر کې سپی شمه. ډېره زیاته مننه. دوه شعر نور دي ستاسو د وصال مازدیګر دغه ټولو کتونکو ته د ډالۍ وي چې یخه هوا ښکلې چینار او د وصال مازدیګر یخه هوا ښکلې چینار او د وصال مازدیګر یو خوا ترېزه بل خوا مې یار او د وصال مازدیګر او څه زړه راښکونکی شان منظر دی ورته خیال وکړه لږ څه زړه راښکونکی شان منظر دی ورته خیال وکړه لږ دا قدرتي چینې آبشار او د وصال مازدیګر. ډېره زیاته مننه. بل د ډېر محترم جاوید شاه درمان صاحب کلام دی نو ترنم غوښتنه تاسو وکړه دغه په ترنم کې په دې باندې کوشش وکړم. ستا په کور کې به ډیوه وه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه خیراتی یو جوړه میوه په غاړه خیراتی یو جوړه میوه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه هواګانو مې پرده اوچتوله هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه بلنده وه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زمانه وه بیا دې هم
په خوله ګیله وه زمانه وه ستا په کور کې به ډیوه وه زمانه وه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه. ډېر مننه. ډېر ښه ډاکټر صاحب. ښه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. د درمان شعرونه دې راسره شریک کړل. نو درمان شعرونه ما ته هم را یادېږي. هغه وایي چې نشته انسان چېرته بیخي په لاره وایم په ځان نایاد کرسي په لاره سړی اواز کوي خواږه خرڅوي یو غریب خپل ماشوم غوښي په لاره ما پې وران شوي دوه نومونه وژني یو چنار مخې ته راځي په لاره د کلي سپو پسې په شا شا ګوري څادر په ځان پسې راښکي په لاره په سپینه ګیره به مې څوک امسا شي درمانه څوک په مې بوزي په لاره. نو ستاسو دغه شعرونه راله ډېر زیات خوند راکړه خپلو شعرونو د درمان شعرونو. نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله ودانه باد راته اوسئ. مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس وګوره ته